Assalamu alaikum warahmatullah. Welcome back with another video. Today I will speak 5000 scholarship for Afghan women. This scholarship full founded by جرمن ګورنمنت. محترمه دوستانو دغه 15000 سکالرشیپونه چې دي دا د جنوري په 10مه باندې یعنی د دې میاشتې د 2023م کال د اولې میاشتې په 10م تاریخ باندې د جرمني هیواد لخوا یو اعلامیه خپره شوه چې په هغې کې ویل شوي وو چې 15000 سکالرشیپونه به د افغان ښځو لپاره ورکول کیږي. نو دا چې دغه سکالرشیپونه څنګه دي، چاته ورکول کیږي، څومره ورکول کیږي، شرایط یې څه دي او په کومو لارو کولی شو چې موږ دې لپاره ثبت نام وکړو، نو دغه ټول معلومات به انشاءالله موږ تاسو ته په دغه ویډیو کې نشرو. نو تر ټولو لومړی اړینه دا ده چې هر څه دمخه زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ، ویډیو خوښه کړئ. موږ به انشاءالله موږ تاسو سره سکالرشیپونو اړوند د نړیوالو پوهنتونونو ته د لار موندلې اړوند او د دې شرایطو په باره کې موږ دغه چینل له لارې تاسو ته مختلف معلومات نشرو. تر دې نه مخکې موږ تاسو سره د ترکیې د 15000 سکالرشیپونو چې کوم چې ریلیز شوي دي او د شاوخوا 15-16 ورځې کېږي چې دغه سکالرشیپونه اعلان ته سپارل شوي دي، د هغې باره کې موږ تاسو ته 4 ویډیوګانې جوړې کړي دي. که چیرې غواړئ تاسو دغه 15000 سکالرشیپونو لپاره ثبت نام وکړئ، نو موږ په چینل کې 4 ویډیوګانې په دې باندې جوړ کړي دي. په هغې کې هم تاسو سره ثبت نام طریقه ښودلې ده، د شرایطو او ټول معلومات مو د ترکیې دغه 15000 سکالرشیپونو په اړه تاسو ته وړاندې کړي دي. که چېرته تاسو غواړئ هغه ویډیوګانې وګورئ، نو زموږ چینل سره وڅارئ، زموږ په چینل باندې کلیک کړئ، هلته ویډیوګانې موندلی شئ. نو راځو محترمو دوستانو، زموږ اصلي موضوع ته هغه دا ده چې دغه سکالرشیپونه چې کوم جرمني دولت لخوا اعلان شوي دي، دا چاته اعلان شوي دي او کله به دا ریلیز کېږي. محترمو دوستانو، لومړنۍ خبره تر ټولو اړینه او ضروري چې ده هغه دا ده، دغه سکالرشیپونه چې دي only in only یوازې او یوازې د افغان ښځو لپاره دي. دغه خبره خو کلیر شوه چې یوازې د ښځو لپاره دي او دغه کې د سړو سیټونه نه دي شامل. دغه 15000 سکالرشیپونه چې دي دا ټول به د افغان ښځو لپاره ورکول کیږي. دې لپاره د جرمني دولت چې آلمان هم ورته ویل کیږي، کوم چې د هټلر کور هم و، پوره 7 میلیونه یورو تصویب کړي دي او دې لپاره یې بیلې کړي دي چې دغه کوم 15000 سکالرشیپونه یا 15000 ښځې چې دغه سکالرشیپ کې شاملې دي، په دې باندې دغه 7 میلیونه یورو مصرف وکړي، دغه ورته تصویب شوي او دغه پیسې ورته بیلې شوي دي. محترمو دوستانو، دغه سکالرشیپونه چې دي د 2023م کال یعنی د دې کال څخه شروع تر 2022م کال پورې دوام لري، یعنی 4 کلونه به دغه سکالرشیپونه دوام ولري او د دې 4 کلونو په جریان کې به د جرمني دولت دغه 15000 سکالرشیپونه فول سپورټ کوي، یعنی ټول مصارف چې دي هغه کوم دي هغه به د جرمني دولت په غاړه اخلي، د ا نه تر زیړه پورې چې هر څومره مصارف په دې کې دي هغه ټول به دې ته ورکول کیږي. محترمو دوستانو، لومړی اساسي مسله دغه ده چې څوک کولی شي دې لپاره ثبت نام وکړي. نو د جرمني دولت دې لپاره 3 هیوادونه ټاکلي دي. که چېرته دغه 3 هیوادونو کې افغان ښځې وي، نو کولی شي چې دې لپاره ثبت نام وکړي. د دې 3 هیوادونو څخه ما سوا چې نور هیوادونو کې کوم ښځې دي یا هم افغانستان کې دي، نو دغه ورته نشي کولی چې ثبت نام وکړي. البته اوس چې کوم شرایط ټاکل شوي هغه همدا 3 هیوادونو کې کولی شي چې ثبت نام وکړي. د دې څخه ما سوا نور خلک نشي کولی چې ثبت نام ورته وکړي. هغه دغه دي چې پاکستان، قرغیزستان او بنګلادیش. که دې کې کومې ښځې دي افغانستان کولی شي چې دې ته ثبت نام وکړي. او دغه شرایط هم ورته ټاکلي دي، که چېرته پاکستان کې کومې افغان ښځې وي، نو هغوی کولی شي چې د لیسانس او ماسترۍ لپاره ثبت نام وکړي، یعنی دغه 2 اپشنونو لپاره دی کولی شي چې ثبت نام وکړي. وایي که چېرته په بنګلادیش کې افغان ښځې وي، نو هغوی کولی شي چې یوازې لیسانس لپاره ثبت نام وکړي، یعنی دې کې ماستري او پی ایچ ډي نه ده شامله، یوازې به لیسانس لپاره دوی ثبت نام کولی شي د بنګلادیش کې چې کوم افغان ښځې دي. او دریم اپشن چې کومه دی هغه وایي که چېرته په قرغیزستان کې کوم افغان ښځې وي، نو هغوی کولی شي چې ماسترۍ لپاره ثبت نام وکړي، یعنی دې کې لیسانس او پی ایچ ډي نه ده شامله، یوازې به ماسترۍ لپاره دوی ثبت نام کولی شي. دوی د نورو اپشنونو چې کوم چې لیسانس دی دې لپاره هم ثبت نام نشي کولی. نو دا خبره خو مکمل کلیر شوه چې د 3 هیوادونو څخه ما سوا چې کوم نور ځایونو کې افغان ښځې دي، نو هغوی نشي کولی چې دې لپاره ثبت نام وکړي. محترمو دوستانو، او بله موضوع دا ده چې دې لپاره شرایط څه دي او کوم ځای نه موږ کولی شو چې ثبت نام وکړو. د شرایطو په اړوند باید دومره ووایو چې فقط همدا 3 مسلې ذکر شوي چې باید د 3 هیوادونو کې وي او هر یو ته بیل اپشن یې ټاکلي دي. د دې څخه ما سوا کوم نور شرایط موږ د جرمني دولت د سکالرشیپونو په آفیشل ویب سایټ کې ونه موندل. او کوم معلومات چې وو هغه همدومره معلومات وو چې دغه سکالرشیپونه تصویب شوي دي او ډېر ژر به اعلان ته وسپارل شي. لا د شرایطو په باره کې کوم معلومات نشته او همدارنګه دومره ویل شوي دي وایي چې که غواړي څوک دې کې ثبت نام وکړي، نو کولی شي چې د یونیسیار له لارې، همدارنګه د جرمني دولت چې کوم د سکالرشیپونو د
کمیټه ده چې د ډاټ په نامه ده او د دوی له لارې او همدارنګه د مرکزي اسیا چې کوم امریکایي پوهنتون دی نو د دې له لارې خلک کولی شي چې دې سکالرشیپونو لپاره ثبت نام وکړي. یعنې یوازې همدا درې مرجع ښودل شوي دي چې د دې لارې خلک ثبت نام کولی شي او کوم ایمیل له لارې یا هم د ویب سایټ له لارې دې لپاره کوم لینک لا نه دی جوړ شوی. که چېرته لینک جوړ شو یا هم ویب سایټ ډېره په اعلان شو چې دې ویب سایټ له لارې کولی شي چې ثبت نام وکړئ نو هغه به انشاءالله موږ تاسو ته په راتلونکي ویډیوګانو کې واضح کوو. نو که غواړئ چې د هغې باره کې هم معلومات ترلاسه کړئ نو زموږ چینل سره وڅارئ، سبسکرایب یې کړئ او همدارنګه د راتلونکو ویډیوګانو ته په تمه اوسئ. یعنې دغه سکالرشیپونه چې دي همدې روان کال کې به انشاءالله ډېر ژر د لینک به خلاص شي او کولی شي چې هر څوک به دې لپاره ثبت نام وکړي. نو دا چې نور دې لپاره کوم نوي معلومات او اپډیټ راځي نو هغه به انشاءالله موږ تاسو ته د دې چینل له لارې ورکوو. نو زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ، ویډیو خوښه کړئ، همدارنګه کومه پوښتنه غوښتنه یا هم پیشنهاد لرئ هغه په کومنټ کې شریکه کړئ، انشاءالله موږ به تاسو سره واضح وکړو. نو د موضوع خلاصه همدا شوه چې دا سکالرشیپونه تصویب شوي دي، 15,000 سکالرشیپونه دي د ښځو لپاره دي او همدارنګه د دریو هېوادونو کې چې کوم افغان ښځې دي هغې ورته ثبت نام کولی شي. نو بیا چې موږ تاسو حضور ته راځو تر بیا د خدای په امان او چینل سره سبسکرایب